زر بیا راځو. یو ځل بیا د مینه پس تاسو په خپل پروګرام د مسافرو په بنډار کې هرکلی ویم. د پروګرام په دې برخه کې خپل ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري د اماراتو پښتو ادبي ټولنې ګران صدر ښاغلي ممتاز ورکزی صاحب له هم د هغه په دې دوو شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې دا د یاقوتو د جنت د داویدار انصافو، دا د یاقوتو د جنت د داویدار انصافو، زه د خټو ګټو کور نه در خیمې راوستم او څوک چې پالنه د پښتون روایات کفر ګڼي، څوک چې پالنه د پښتون روایات کفر ګڼي، د امن مینې هغه چاته په جرګې راوستم. په دې شعرونو باندې خپل خوږ او ډېر ښه شاعر د دې دور ډېر ښه غزل لیکي ښاغلي ممتاز ورکزی صاحب له بلنه کوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمانځي. ښاغلی ممتاز ورکزی صاحب. د غزل مطلع عرض ده. ارشاد. د زړه له تاوه شوم بې حال سیوري ته کېناستمه. ممتاز صاحب لږ د زړه له تاوه شوم بې حال سیوري ته کېناستمه. د یو خیالي وجود د خیال سیوري ته کېناستمه. د زړه له تاوه شوم بې حال سیوري ته کېناستمه. د یو خیالي وجود د خیال سیوري ته کېناستمه. چې بل چا پرې نه خوم خپل ځان کې مې پناه واخیسته. چې بل چا پرې نه خوم خپل ځان کې مې پناه واخیسته. زه د دې ړنګ کور د دیوال سیوري ته کېناستمه. او شعر عرض نثار صاحب چې نه ته وریځ نه ته سایه نه چرته زه په دې چل. نه ته وریځ نه ته سایه نه چرته زه په دې چل. ستا د تشبیه ستا د مثال سیوري ته کېناستمه. ډېر ښه ډېر ښه. ډېره مهرباني. شعر دی چې د خدای احسان دی هېڅ احسان را باندې نشته د چا. د خدای احسان دی د خدای احسان دی هېڅ احسان را باندې نشته د چا. د خپل حسرت د خپل ملال سیوري ته کېناستمه. ډېر ښه. د غزل مقطع ده چې ممتازه زه ملنګ د حسن په غرمو کې د ژوند. ممتازه زه ملنګ د حسن په غرمو کې د ژوند. کله د خط کله د خال سیوري ته کېناستم. د خپل فریاد غوندې په خپل درد او پر هر آباد یم. د خپل فریاد غوندې په خپل درد او پر هر آباد یم. په خپلو وینو یم رنګ په خپل هنر آباد یم. ډېر ښه یاره. او ما پسې زړونه ګوره ما پسې ذهنونه ګوره. ما پسې زړونه ګوره ما پسې ذهنونه ګوره. زه د نصاب د کتابونو نه بهر آباد یم. ډېر ښه ډېر ښه. او شعر د نثار صاحب چې ما ته فطرت سخته کې هم د خندا درس راکوي. ما ته فطرت سخته کې هم د خندا درس راکوي. غرنی ګل یم په سینه کې د کمر آباد یم. ډېر ښه. او شعر دی چې ګوښهګیري مې په ارزښت باندې دلیل ومنه. ګوښهګیري مې په ارزښت باندې دلیل ومنه. د فقیر زړه کې لکه گفت د کلندر آباد یم. ډېر ښه یاره. او د غزل مقطع ده چې دا بېقراره احساسات د خدای لري ممتازه. دا بېقراره احساسات د خدای لري ممتازه. لکه ګړی د دغه ستنو په چکر آباد یم. ډېر ښه.